د افغانستان د پاسپورت د ویش بهیر یو ځل بیا وځنډېده. په سلامونو مو هرکلی کوم. که څه هم د طالبانو حکومت یو ځل بیا د پاسپورټونو لپاره د آنلاین فورمو ډکولو بهیر وځنډاوه. یو شمېر هغه کسان چې غواړي پاسپورټ واخلي وایي له دې چې د پاسپورټ اخیستو ته ډېر په تمه پاتې شول نور ستړي شوي او د صبر کاسه یې نسکوره ده. له دوی یو شمېر چې بیړني ناروغان لري یا هم په خپلو کارونو پسې له هېواده بهر سفر کوي وایي له 2 میاشتو زیات کېږي چې د پاسپورټ اخیستو لپاره د پاسپورټ ریاست ته ورځي خو یا ترې رشوت غوښتل کېږي او یا هم د رد ځواب ورکول کېږي. شفیق الله او شکر الله چې غواړي پاسپورټ جوړ کړي ازادۍ راډیو ته ویل څوم ځل دی چې د پاسپورټ ریاست ته ورځي خو بېرته د پاسپورټ د جوړولو بهیر په منظم ډول نه پیلېږي خو دا بهیر ځنډېږي. زموږ هیله دا ده چې دا بهیر په نورمال ډول پیل شي له خلکو په یو نوم او بل نوم پیسې اخیستل کېږي. هیله لرم چې د مفسدینو مخه ونیول شي.